بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: والمضارع بزيادة حرف المضارعة على الماضي، فإن كان مجردا على فعل كسرت عينه أو ضمت أو فتحت، إن كان العين أو اللام حرف حلق غير ألف، وشذ أبا يأبى وأما قلا يقلى، فعامرية وركن يركن. مصنف رحمه الله د دې ځای وروسته مضارع ذکر کوي. دینه مخکې ذکر کړه ماضي، د هغې بیان یې وکړو، د هغې صیغې بابونه تا ته بیان کړه چې څومره صیغې دي، څومره بابونه دي. اوس ذکر کوي مضارع. نو لفظ د مضارع چې دا صیغه د اسم فاعل مضارع، د باب مفاعلین ضارع یضارع مضارعة. مضارع د اسم فاعل دی، مضارعت مشابهت ته وایي، مشابهت ته وایي. او مشابهت هم دی وجې نه وایي چې دا مشابه ده د اسم فاعل سره. څه کې مشابهت دی؟ مشابهت دی وګوره. لکه اوس یضربو چې دی دا مضارع ده او اسم فاعل ضاربون دی. نو په یضربو ضاربون کې څلور حرفونه راغلي دي. نو یو مشابهت لفظي شو، بل مشابهت لفظي ته ګوره چې په دې دواړو کې یو سکون او درې حرکتونه استعمال دي. یو سکون او درې حرکتونه دي. نو دای بل مشابهت شو، دای بل مشابهت لفظي شو. او معنی کې مشابهت شته دی، هغه مشابهت دا دی چې دا دواړه صفت د نکرې واقع کیږي. دا دواړه صفت د نکرې واقع کیږي، نو معنی کې مشابهت شو. نو مضارع چې دا والمضارع بزیادة حرف المضارعة على الماضي، مضارع چې دا بزیادت حاصلیږي به دا مضارع په زیادت د حرف ماضی باندې. یعنی ماضی په اول کې به حرف د مضارعت راوړي چې هغه څلور حروف دي، حمزه ده او تا ده او نون دی او یا ده. نو دا مضارع به معرب مستعملیږي، دا مضارع به معرب مستعملیږي. لکه ماضی مبنی ده کنه، دا به معرب مستعملیږي. فإن كان مجردا، که چرته دا ماضی مجرده وه، ماضی مجرده وه او په وزن د څه وه؟ فعل وه. فإن كان مجردا على فعل، په وزن د فعل باندې وه. ځکه د ماضي درې اوزان دي. تا مخکې دا وپېژندل چې فعل دی او فاعل دی او فعول دی. ماضي مفتوح العين، ماضي مکسور العين، ماضي مضموم العين. نو اولنی وزن یې راواغستو چې هغه فعل دی. نو فإن كان مجردا، که چرته دا ماضي مجرده وه على فعل، په وزن د فعل راغلی وه، نو کسرت عینه او ضمت، مکسور یا مضموم کولی بشي عین کلمه ده دی، او فتحت یا به مفتوح کولی شي، یا به مفتوح کولی شي. کله چې ماضي مفتوح العين په وزن باندې و، نو مضارع به څه مکسور کولی بشي، یا به مضموم کولی شي، یا به مفتوح کولی شي. نو عین کلمه د مضارع چې دا به څه کولی شي؟ دا به یا مکسور کولی شي، یا مفتوح کولی شي، یا به مضموم کولی شي. نو کله چې د ماضي مفتوح العين او مفتوح العين دی راواغستو، مضارع دی مکسور العين راواغستو، نو دینه دی باب د چا جوړ کو؟ باب دی د ضربه یضربو جوړ کو. او که چرته دی ماضي مفتوح العين راواغسته او مضارع دی مضموم العين، نو دینه دی باب د نصر ینصرو جوړ کو، نصر ینصرو جوړ کو. او که ماضي دی مضموم العين راواغسته او مضارع دی مفتوح العين راواغسته، نه عفوا، که ماضي دی مفتوح العين راواغسته او مضارع دی مفتوح العين راواغسته، نو دینه دی باب د چا جوړ کو؟ د فتحه یفتحو دی جوړ کو. خو دې کې ورسره قید ولګوه، په دې باب کې، په دې اخري باب کې ورسره دا قید ولګوه چې کله ماضي مفتوح العين او مضارع مفتوح العين، یعنی د فتحه یفتحون راغلی، نو دا په هغه وخت کې ان كان اللام، ان كان العين او اللام حرف حلق غیر الف، دا په هغه وخت کې چې لام او عین دا به څه، دا به د حروف څه نه، د حروف حلق نه براغلی، د حروف حلق نه به که دا نو بیا به دی باب نه راځي. بغیر الف، بغیر د الف نه. لکه بعضو په نسو کې د الف څه دی، د الف پکې نشته دی، دا پکې نه دی حساب کړی.
خو دې په نسبت باندې پکې دا حساب دی، ځکه دا وایي چې بغیر د الف نه. نو اوس دلته اعتراض وشو، دلته اعتراض وشو، وشد ابا یأبا، دې کې اعتراض وشو چې څه به تا ته وښیم چې ففتحا یفتحو باندې به قیاسي، ته وایې چې یاره نه راځي، زه به تا ته وښیم چې قیاس به او حرف حلق به پکې نه راغلی، حرف حلق به پکې نه راغلی. نو د هغې جواب کوي چې ابا یأبا چې کوم دی دا شاذ دی، دې کې حرف حلق نشته دی، دې کې څه دی ابا یأبا کې حرف حلق نشته دی. نو دا جواب کوي چې ابا یأبا دا شاذ دی. دا باب اگر که د فتحه یفتحونه راغلی دی او حرف حلق پکې نشته خو دا شاذ دی، دا خلاف القیاس راغلی دی. نو بیا بل اعتراض وشو چې قلا یقلی او قلا یقلا، قلا یقلا چې راغلی دی نو دا خو ناقص دی، وعین کلمه او لام کلمه کې حرف حلق نشته دی، په فتحه یفتحو باندې قیاس دی. نو دا جواب وکړو چې دا عامری دی، فعامریتون دا عامری دی. څه مطلب دی؟ یعنی دا د بنو عامر قبیله ته منسوب دی چې بنو عامر قبیله هغې کسره نه خوښوي، هغې کسره نه خوښوي، نو هغې ته دا منسوب دی، نو دا د هغې په نسبت باندې دی. اصل کې دا ټکی چې دی د قلیه یقلا دی، قلیه یقلا او یو دی قلا یقلی دی، دا دواړه جدا جدا معنی لري، دا دواړه جدا جدا معنی لري. دا یو څه دی، یو په معنی د میده کولو ته وایي، او دا یو چې دی نو قلیه یقلا، قلیه یقلا دا په معنی څه ته وایي؟ دشمنی ته وایي. قالین د دې نه اسم فاعل راغلی دی، و انی لعملکم من القالین، ستاسو عمل ته څه ګورم؟ بد ګورم، بد ګڼلو ته وایي. نو که هر یو شی دی خو دلته په څه باندې قیاس دی؟ په فتحه باندې قیاس دی، نو دا په نزد بنو عامر دی، دا په نزد د بنو عامر دی. ورکنه یرکنو من التداخلی، بیا اعتراض رالو چې رکنه یرکنو چې راغلی دی ته خو چې نه راځي او دا رکنه یرکنو راغلی دی، نو دا وایي چې من التداخلی دا راغلی دی، خو دا د باب د تداخل نه دی، دا د باب د تداخل نه دی، ځکه چې دا د کې څه دی دوو بابونو نه دا استعمال شوی دی. یو باب د دې دی رکنه یرکنو سمعه یسمعو باندې قیاس دی، او یو دی رکنه یرکنو. نو یو کس داسې ولګېدو چې هغه جاهل و، هغه ته دا پته نه وه، نو ماضي څه ده د رکنه یرکنو نه راواغسته، ماضي د رکنه یرکنو نه راواغسته، او مضارع د رکنه یرکنو نه راواغسته، نو رکنه یرکنو ویلي، څه ویلي؟ رکنه یرکنو ویلي. او د دا خیل کو چې دا رکنه ویلی سیم جایز دی، یعنی په یو باب کې خو دا رکنه ویلی شي که نه، خو دې ته ونه کتل چې دا رکنه جایز دی خو د یرکنو سره جایز دی، او د بل کې داسې وکړه چې یرکنو وویلي او دا خبره وکړه چې دا یرکنو اسیم جایز دی، خو دې ته ونه کتلې چې دا یرکنو جایز دی خو د رکنه سره جایز دی. نو دا رکنه سره یرکنو چې دی دا جایز دی، نو دوی څه وکړه؟ دا دواړو نه سره واغسته، د یو نه یو وزن را واغسته، د بل نه بل وزن را واغسته، صرف هغه مطلق صیغې ته وکتلې، نو په فتحه باندې قیاس که، نو دې ته باب د تداخل وایي چې دا په جهالت او لا علمۍ د متکلم باندې بناوي، په جهالت او لا علمۍ د متکلم باندې بناوي، نو دې وجې نه ده دغه وزن چې غلط استعمال کو. نو دا رکنه یرکنو دا د تداخل نشو، دا د تداخل نشو. تداخل معنی باندې ته دلته هم پوه شوې، مخکې بار بار ذکر شوي دي. نو ولزم الضمته دې ځای وروسته بل خبره ذکر کوي، خبر روان درس کې وایو. هذا وصلی الله علی نبینا محمد.